شپږ میاشته قرضدار یم د کرایې 3000 کرایه ورکوم یقین په خدای وکړو په ما مې کوو اوبه پکې نشته بیا راسې وبهینې پلاستیک مې راټاکولی دروازو ته ټول عمر مې د هغه ټیرونه باسکیلو ټیرونه سوځولي په بیه اخلم روپۍ باندې 2000 روپۍ باندې بیا زه هغه سوځم ما لرګي نه دي سوځولي ما سږنی هغه کې مې دغسې کورونا مرض راباندې راغی لوار مې تبه بله شپه مې لور زوب سوه زلقدانې و داسې حالات کې وایي مې ورته چیغې ولې ور روپۍ نه یقین په خدای وکړو دا اوس مې وړه نه و صفر حالات کې اطمینان بچي را په غاړه دي خپل مې دي در په در اختر راغی والله دوی وایي اختر عادي جامې زه ورته وایم زه یې له کمه زه 20 روپۍ ته حیران یم در به در نان په ګدای ژمی دغسې مې تېر کړ په من وړو کې من وړه به مې راوړه بچي به غولول نیمه نیمه دغه کتره به مې ورکوله که دغه نه یقین په خدای وکړو په ما مه کړو د خدای له ډاره اوس مونځ کوم ماسکین که به مې بېګانه هره شپه ما وکړه بچی ته مې صبح 10 روپۍ راوښته کېم نور در به در نه مې د خدای مې د ارزو اخلي الله د دې خلکو سره ښه وکړي خدای دې یو پسل ورکړي که را سره کومک وکړو الله په دې دنیا اجرت ونی هغه دنیا خو لا ایسته که اجر له شرمه څه ویلی نه شم نه وتایستم پټې سترګې نه کومکونه شته نه هېچا شته د خدای هیله 2000 کم 20000 قرضدار یم د کور کرایه میاشتې 3000 روپۍ کرایه ده شپږو میاشتو باقي مې اوس دا کرایه والا راځي چې ور وډبېږي ما غوښې پاکې توی سي زه نو څنګه چالو کوم حیرانه پاتې نه سوال کوی سم نه وتایستم له درګانو زه څه قرضدار یم 2 لکه قرضدار یم زه څنګه چالو کوم بچي خو نه شم خرڅولی دا یو بل قرضوه وخوری راقرضوه کومک نشته زه نو چای وخورم نه په ګدای یم که علي پردي وراغلم دا ښځه دا خلک راته راوړي کندهار نه راوړل خو زه پکې بله خدای یقین وکړه یو میاشت پکې بله ګرځېدم نو دا زه نور خو علاج نشته د خدای هیله ده خدای دې دغو خلکو سره ښه وکړي الله دې یو پسل ورکړي په خدای یقین وکړه په دنیا جنت الله مې وویني څه ما سره کومک یو څو ورځې خو دغه ماشومانو ډوډۍ د کور او کلي پخه کړه اوس موږ باندې ډوډۍ هم څوک نه پخوي وجه چې خس نه لري ټایرونه او پلاستیکونه سوځوي دا ټول عمر پلاستیکونه ټول کړي موږ سوځولي بیا سینې راته خرابې کړې ماشومانو بیا شپږ ورځې ټول تبه ستوني نه تبه وه مرلیا دغه تبې ستوني نه کولې سینې خرابې وې دا تبې هم تېرې کړې خو ما پیس پیسې را سره نه وي همداسې دواګانې مې ورته راوړلې او بس خدای پاک باندې مې ځان سپارلی الله جوړ کړه یقین په خدای قرضدار شم ورور ته مخکې پوښتنه وکړئ قرضدارۍ دا معذوره شوم 2 میاشتې په کارت کې پروت باجا لمبر مې در کوم ما 1 لک د قرضدارۍ هغه هر وخت راته زنګونه وایي قرض دې څومره دی ټول یاره 2 لک روپۍ شاوخوا افغانۍ قدرمنو دوستانو د خور خبرې مو واورېدې دي ورور دا هم مین وهلی او مرمیو ټوټه ټوټه او لاسو پښې فلج ده نو ټولې قصې خبرې تاسو واورېدې واقعي مسلمان هغه دی چې خیر یې بل ته ورسیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تر ټولو بهترین انسان هغه دی چې هغې نفع یو مسلمان ته رسیږي نو د عبادتونه روژې لمونځونه تلاوتونه هغه په خپل ځای تر هغې ستره صدقه او ستر اجر دا دی چې د دغسې بېوسو بېچاره و لاسنیوی وکړو نو الله تعالی دې د دې خور او د دې ورور مشکلات حل کړي او هیلهمن یم چې د دې غږ په غور سره واورئ او خپله مرسته وکړئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته یو زړه سوانده ملنګ راشي د خوارانو چې غم خوري